لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. موږ ستاسو هغه حال دی نو موږ ته ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی نو موږ ته به څه ډوډۍ راکړي او بله خبر دا ده چې موږ ته به څه کومک وکړي هېڅ هم ونشو کولی نو تر دې دمه پورې خو چې دی موږ سره هېڅ هم ونه کړو به دا چې اوس دلته بند پاتې وو توکل په خدای به تر اوسه پورې به دا دی نور روان شو الله مو زموږ سره خوشحاله ودان لره او السلام علیکم بس په مخ او خانو بس مشکل نشته دی او بس دا ګوره زما په هغه موټر کې امنیتي موټر کې زما بایسکل پروت دی او بس اوس چې کوم دی دغه استاد سره ناست دی دا ډېر ښه سړی دی بس دی ما سره هڅه وکړه خپله خو بس وکړو دی کار نه دی دا د سعودي د دغه سفارت کار دی نو چې هغه تا ته خدمت ونه کوم هغوی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم د ولسوال یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ټول لږ روغ اوسئ او د صحت جامې ورته اوسئ لیدونکو حاجي صاحب راز محمد کاکا حاجي صاحب ورته موږ ځکه وایو چې دې نیک اقدام کړی او د حج په تکل باندې د کوره وتی او په بایسکل باندې له کوره وتی د غوښتل چې د حج فریضه ادا کړي لاړ شي هغه پاک ځای ته هلته حج وکړي خو دا چې د دوی سره قسمت یاري ونه کړله او په لاره کې د بې شمېره ستونزو سره مخ شو تر دې پورې چې قید هم تېر کړو محبس هم تېر کړلو او اوس به خوشبختانه به وایو چې د دومره سختو لارو نه دا د روغ رمټ راغلی دی او د خپلو بچو د خپل کورنیو د خپل شاوخوا همسایګانو په څنګ کې دی حاجي صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی او ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو روغ رمټ بېرته راورسېدئ الله مو خوشحاله تاسو خدای په خیر راوستئ الله مو خوشحاله زه ستاسو نه ډېره مننه کوم چې د الله په فضل او د وطنوالو په دعاګانو باندې خپل وطن ته الله پاک راوګرځولو او تاسو ژورنالستانو هم ډېره مننه کوو چې زموږ غږ هم تر خلکو تر غوږه ور ورسوي حاجي صاحب خدای دې د هر چا قسمت پکې وکړي هغه ډېر یو پاک ځای دی خو تاسو ته څنګه دا فکر پیدا شولو چې په سایکل باندې بیا د دومره ملکونو نه اخوا تاسو ځئ دا ذهنیت مو څنګه پیدا شو چې یو دم والا خبرې خو ډېرې زیاتې دي که درته ووایم چې ډېر زیات وخت به ونیسي خو لنډه به دا وکړو چې زړه مو دا غوښتل چې خدای الله پاک موږ ته خپل توان او طاقت راکړي او دغه بیت الله شریف ته هم لاړو حج فریضه مو ادا کړو دغه د صحابهو زیارتونه مو وکړو همدغه زړه خو دا چې بیا مخکې د دې حکومت نه د کرونا سیستم هم همدغسې دغه بیا پسې دا حکومت چې راغی نو چې بیخي مې چې حالات وکتل د خپلې دوکاندارۍ او د روزګار هېڅ طرف ته د روزګار کم درک نه لګېدو حتی پاکستانه پورې لاړو 2 میاشتې تېر کړې 15,000 هم خرچه وکړه بېرته هم 12,000 راوړي هغه هم چې اندازه مو واخیستم بس مالې او څه قرضدار یم ما چون مخکې د دې نه چې دوکانداري نسبتا ښه وه او چاته هم غږ نه پورته کوو خپله ګزاره هم کوله نو په همدې خاطر باندې چې روزګار ورځ د ورځې حتی دې حد ته راغی چې سهار به تلو ماښام به کېناستو هغه د دوکان خرچه به هم نه وتله بس خپل فکر مې وکړم چې هغه خپل ځان سره د ډېر وخت نه کوم سوچ نیولی راشه په دغه لاره روان شه خو بیا هم د ډېرو ورځو پورې خپل کورنۍ ته حال نه ویلې کله چې ما تکل وکړ روانېدم نو د 4 ورځو نه د مخکې یا 5 ورځو نه مخکې مې د خپل مشرانو سره مشوره وکړه او دې ته مې ما چې زه ځم حتی دغه مې تره دی دوی مې را سره نه خبر نه وو خپل کورنۍ خو کور کې به مې خپل ما ځم انشاءالله یو ځای ته ځم خالي دعاګانې کوئ او بس دوی ورته ویل ته چېرته دی بیا بالاخره چې 3 ورځې پاتې شوې بیا مې دا ټول خبر کړل ما چې زه انشاءالله ځم بیت الله شریف ته خو باسیکل ځم نو دوی ټول سوچ وکړو اوله مې چې ورته حج ویلې ما زه ځم نو زموږ سره نه پیسې شته نه کوم سرمایه شته ته څه رقم ځي چې ورته مې باسیکل ځم نو بیا هم دوی څه نه شو ویلی دا خو نیک کار دی داسې یو عمل دی چې په دې کې موږ هېڅ نه شو ویلی شي خدای دې وکولی شي تا ته طاقت درکړي خو ته مریض یې ته څنګه ځې بس ما ویلې ځم انشاءالله مشکل نشته دی نو بس دې ځای نه همدغه دیره کې مو دا خپل دوستان او بعضې علما او بعضې مشران ټول په همدغه ځای کې تقریبا 1.5 سل 200 پورې تعداد و په هغه ورځ باندې همدغه عمره و چې وایي مونږ هغه ویډیو په ورځ ونه کړه خپله موبایل مې نه لرو
او نور هم دغسې چاته فکر نه و چې تاسو یو ویډیو وکړئ او بیا دغه ځای نه بایسکل باندې یکشنبې ورځ ما دلته خلک راغونډ کړي وو او بیا د دوشنبې په ورځ مې دغه ځای نه روان شوم د خپل کلي غټ نر غټ او واړه ښځې نر راغونډ شوي وو دلته مې خدای پاماني دې سره وکړه بیا روان شوم او د لارې په اوږدو کې تقریبا داسې ووایه چې له اوله ځله چې زه ایران ته ورسېدم نو ما سره د پاسپورټ کې مشکل و بیا هغه پاسپورټ خو ما نوی جوړ کړو او بیا چې روان نو 21 ورځې ما په افغانستان کې مزل وکړو 11 ورځې مې په ایران کې مزل وکړو او تقریبا 14 ورځې مې په عراق کې مزل وکړو دا چې د افغانستان لارې خرابې نو په همدې خاطر باندې 21 ورځې مزل لته وګت شو او د ایران سرکونه هم خو 11 ورځې مې هلته د سفرونه وکړو او 14 ورځې مې چې دی په عراق کې نو هلته چې کوم دی بیا لومړی لکه په ایران کې د امام رضا زیارت ته لاړم او څونه همدې ځینې مې چې روانېدم هم دا فکر مې کړی و چې دغه کوم هېوادونو باندې چې زما سفر کېږي انشاءالله دا ټول مسلمانان دي او د مسلمان فکر مې ورته کړی او چون دا فکر مې و چې د کفارو ترمنځ دا پاټک نشته نو دغسې د مسلمانانو په منځ کې پاټک نه خو چون قسمت موږ ته پاټک په عراق هېواد کې پاټک جوړ کړو د ایران په خاوره کې هم مانه چې دخول مې کړی ویزه مې درلودله خروج مې کړی دی اکثریت خلکو خو هلته ایران خاوره کې پولیس نه معلومیږي ولې کوم یو هېڅ وسلوال نشي کتلی د ایران په یو ځای کې د ایران په ټوله خاوره کې ما وسلوال سړی نه دی لیدلی یو هغه خلک بیل دي چې بانکي موټرو سره کوم دغه ځي هغه بیله خبر ده خو نور نظامي کسان نشي کتلی چې دلته دا نظامي کس یا دا ملکي کس یا دا عام کس دی څوک یې نشي معلومولی خو د لارې په اوږدو چې همداسې تلم حتی هغې ته چې ورسېدم هم بیا وسلوال خلک چې ما صرف د ایران او د عراق په پوله باندې ما وسلوال خلک وکتل نو هلته هم چې دی په ایران کې مې تهران کې د ویزې ډېره هڅه وکړه خو چون ویزه یې راته رانه کړه بیا هلته ایران کې راته یو چا وویلې چې کله مرز ته لاړ شي مرز کې هلته یو ځای دی خو چې هماغه ځي ته مهران ته اعلام ته ځان ورسې او هغه ځای کې بیا دفتر دی کې 2-3 ساعته دی هلته تېر کړو دا ته بیا زیارتي اقامه درکوي تللی شي هېڅ مشکل نشته هماغه و چې هلته لاړم او هلته 8 ساعته تېر کړو چون الله دې په غیبت کې دغه کې نه راولي په ریا کې نه راولي 8 ساعته مې هلته تېر کړو د شپې په صلات تسبیح مونځ باندې ولاړم او چې رادغه شوم چې ورغلم بیا راته دوی غږ هلته خو شپې ورځ دغه رواني زمونږ هېواد غوندې خو ګډوډ دی دلته خو ما د ورځې دغه کېږي او د شپې شیانۍ هلته شپه ورځ کارونه رواني نو غږ یې راته وکړل چې افغاني ته اوس په حقیقت سره دغه ته ځې بیت الله شریف ته ما چې اوس ځمه وایي په هېڅ دغه باندې نه یې سارېږي ما چې نه نو بیا یې راته دا خبره وکړه چې ته خو نشي کولی چې حج ته ورسېږي نو مالکه حج ته نه رسېږم نو عمرې ته خو به ورسېږم او د عمرې نه علاوه چې کوم دی په عراق کې دا کوم د صحابهو زیارتونه دي دا مو په زړه کې ځان سره دا کړي چې دغه زیارتونه به کوم او بیا به د هغې نه بیا د سعودي عربستان د ویزې غوښتنه کوم او بیا به سعودي ته ځم همدا وه چې راته ویلې چې بالکل به دا کارونه کېم چې بس بیا ویزه پاسپورټ یې رانه واخېسته او اقامه زیارتي د 1 میاشتې راته راکړه بیا به د هغې نه زه بیا روان شوم نو لومړی ځل چې همدا و چې په عراق کې د نابلدتیا په وجه او د ژبې په نه پوهېدو په وجه باندې زه لومړی امام حسین او د امام عباس زیارت ته لاړم او د هغې عمل ته موږ د لوی اختر راغی او هماغه ځای کې خپلو وطنوالو د اختر مبارکي او خپل وطنوالو او د نورو هېوادونو چې ما سره په لاره کې د ټلیفون د ذریعه نه ما سره څه کېدل چې د اختر مبارکي به یې راته ویلې بیا همدا و چې د اختر ورځې په تېرېدو کې وي همدغسې نجف ته د حضرت علي کرم الله وجهه دغه ته لاړم روضې ته لاړم بیا هلته مې یو شپه یو ورځ هلته تېره بیا د هغې نه همداسې په کوفه کې زیارتونه و د هغې ته رالم بیا د هغې کوفې نه همداسې په دغه ته رالم بغداد ته رالم بغداد کې د امام کاظمیانو د امام جواد زیارتونه هغه مو وکړو بیا د هغې نه همداسې دغه د امام ابو حنیفه روضې ته لاړم د امام ابو حنیفه رحمه الله جامع جماعت دی او اوس مو د امام ابو حنیفه رحمه الله جامع په جماعت کې د جمعې لمونځ وکړو او انشاءالله بس اوس حرکت کوو دا چې زه محمد احمدزی د افغانستان اوسېدونکی د کامې ولسوالۍ د قلیاخون کلي ما دا د خپلو ځنوارو
لپاره دا یو ویډیو ورته کوم الله زموږ سره روغ جوړ خوشحاله ده. د امام ابو حنیفه روضې نه بیا دغه ته لاړم د شیخ عبدالقادر جیلاني د هغې زیارت یو د هغې تر څنګ نور زیارتونه وو چې د ټولو نومونه زما په دغه کې نه دي. یعنې عراق کې چې هغه کوم زیارتونه وو تاسو ټول مو وکړه. په سامره کې وو د نوح علیه الصلاة وسلام دغه په هغې ځای کې د همدغسې نور بل زیارت وو چې خو مختلف ټول انشاءالله ټول زیارتونه مو وکړو. وروسته له دې نه چې بیا زه دا زیارتونه مو کله وکړو بیا سفارت ته لاړم. یو ځل لاړم په بایسکل باندې بیا لاړم نو چې بیا لاړم هغوی راته په دې دویم ځل ویلې چې ته بایسکل سره راځې بایسکل سره مه راځه بغیر بایسکله راشه. بیا مې بایسکل هلته یو ګراج کې ودرو چې ورغلم بس یو ټکسي سره مې خبره وکړه چې ما دې سفارت ته بوځه. په لاره نه ټکسي والا پیسې وتښتولې پاسپورټ یې م رانه ویوړه خو پاسپورټ یې بیا راوغورځوو ټکسي نمبر مې لیکلی و. بیا مې هغه ځای کې پولیس موجود مو پولیس یو موټرسایکل ورسره هغې هم په خپله ولیدل چې یاره دنه پیسې هغې پیسو ته فلوس وایي که نه تښتولو ته باګیا وایي. نو ما ورته مالې د پولیسو ما نه فلوس راکړه. هغې ویل ما ولیدل مشکل نشته دی. هغه هم د ټلیفون د ټکسي نمبر لیکلی و ما هم لیکلی و. بیا یو څو اوضو ته لاړو خو چون زموږ غږ چا وانه اورېده او نه هغه پیسې خو بیا مې شکر په دې ویسته چې زه پاسپورټ په لاس راغی چې په دې هېواد کې ما ته کوم مشکل پیدا نه شي. او هغه وروسته د هغې نه بیا مرزه پیسې پروا نه کوي. بیا هماغه و چې د هغې نه بیا زه وګرځېدم د امام ابو حنیفه روضې ته. هملته ومه چې د جمعې ورځ وه او د سعودي عربستان نه زموږ د افغانستان کومې چارواکي چې وې دوی هلته حرم شریف ته تلي وو او هملته حج ته تلي وو. نو دوی ته زما ټلیفون شماره د کومې لارې نه پیدا کړې وه دوی راسره وغږېدل چې هلته بس کله دوی ما سره ټلیفوني رابطه وکړه نو دوی مونږ ته ویلې چې مونږ خو دا نه منو چې ته به عراق ته رسېدلی یې کوم جلال آباد ښار کې به ناست یې او نه یې منله. نو ما ورته ویلې چې نه زه خو شکر الحمدلله د الله په فضل و کرم سره دلته رارسېدلی یم خو دا به درته ښکاره کړم ته به یې په څه رقم یقین وکړې چې زه فعلا د امام ابو حنیفه په روضه کې موجودیت لرم او نن د جمعې ورځ ده او دلته د جمعې مانځه دپاره هم خلک راځي. نو دوی نه منله خو بیا یې ما هلته ویډیو وکړه او چې کله یې مې ودرکړل نو بیا بعد د هغې نه زما نه ما سره په موبایل کې موجودې دي چې دوی هغه کوم میسجونه کړي دي کوم ټلیفوني خبرې ما سره کړي کوم تشکري کړي او زما نه ښه راغلاس کړی چې ډېره مننه دا چې د افغانستان په سطحه باندې موږ ته یو وتلی او یو نوموړی سړی او بس ډېره دغه یې زما نه کړې ده هرکلي ما نه کړي. نو بیا دوی ما ته په دې دا کې ویل چې زه تا د افغانستان د سفارت نه لیدنه کړې ما چې نه زه خو یوازې دلته چې کوم دی یو د پاکستان قونسلګرۍ ته تللی وم چې هغوی نه مې دا غوښتنه وه چې تاسو ما ته د افغانستان د سفارت وښیو. هلته داسې یو بد اخلاقه سړی ورته چې ځه خپل کار کوه. هغه ځای هغه بلډینګ کې چې وو د ډېرو زیاتو سفارتونو افغانستان سفارت کې دا خلک تاسو ته چې بد اخلاقي وکړه نه دا د پاکستان سفارت کې و که نه نو هلته د ډېرو هېوادونو سفارتونو په هغه بلډینګ کې. نو بیا هلته ما څه فلم برداري ما هغې ځای کې هم کړې وه په همدې خاطر باندې چې زه دې خلکو ته وښیم چې زه خلک ته یقین وشي دا دې ته راغلی دا رسېده په دې خاطر نه زه کومه خرابکاري وکړم یا مثلا کوم داسې یو شی یو ثبوت په شکل باندې چې ما دوی ته خپل غږ رسولی دی دوی ته ما ځان رسولی. هماغه و چې دوی ته معلومات وشو چې بیا سفارت سره خبره دی وکړه. سفارت ویل چې ما سره هماغه روضه کې وم چې سفارت سره خبره ټلیفوني وکړه چې زه نن خو د جمعې ورځ ده خو سبا 10 بجې موږ درپسې هم د امام ابو حنیفه زیارت ته راځو. بیا ما د مازدیګر لمونځ او ماښام لمونځ مې په همدې روضه کې وکړو. بیا د شپې دپاره د امام ابو حنیفه په روضه کې چې کوم دی د شپې اجازه چاته نشته. دا چې د عراق په مختلفو زیارتونو کې لکه نور ټولو زیارتونو کې خلکو ته د شپې اجازه شته. یوازې د شیخ عبدالقادر جیلاني په روضه کې او د امام ابو حنیفه روضه کې د شپې چاته اجازه نه ورکوي. نور دا ټول زیارتونه چې دي دې ته شیګان راځي او د شیګانو روضې دغه دي هغوی کې اجازه شته او هلته دغه هم شته دی سهولتونه هم شته دی. نو بیا به د شپې زه د امام الکاظمین زیارت ته تلم شپه مې هلته سهار چای مې چې هلته اوس که بېرته د امام ابو حنیفه زیارت ته لاړم. نو دلته خو وعده راسره دوی کړی و چې موږ 10 بجې راځو. نو زه بیا هم هملته په روضه کې موجود وم چې 10 بجې سفارت موټر راپسې راغی
د عراق امنیتي عسکر ورسره وو، هغوی راپسې راغلل، بس بیا یې سفارت ته بوتلم. د څو شپو په تېرېدو باندې هملته ما ته دوی مېماني وکړه او هملته ورسره وم، ښه وضعیت و، ښه مېماني زما وکړه. زه د هغوی نه ډېر خوشحاله وم. خو چون په دې هلته د ورځو د تېرېدو په دا کې ما ته دوی ویل چې موږ به تا سره کوشش وکړو چې موږ تا ته ویزه والو. نو زه هم خوشحاله وم. زه انشاءالله ما خو خپله منډې تللې ډېرې کړي، خو ویزه چا نه ده راکړې. انشاءالله سفارت نه کېږي، او سفارت چې غوښتلی وی په رښتیا سره کولی شو چې ما ته یې ویزه اخیستې وی. خو چون د سفارت هغه کړنې چې وي ما ته وروسته ځکه دروغجنې ښکاره شوي چې وروسته د دې نه چې بیا سفارت نه کله زه تلم، د دوی هغه بعضې کړنې ما ته دروغجنې په دې ثابتې شوي چې دوی ما ته ویلي چې موږ ډېرې منډې وکړې، خو سفارت موږ ته ویلي چې موږ د اوس مهال لپاره د افغانستان سره موږ کوم ډیپلوماټیکي اړیکې نه لرو او د افغانستان اوسنی حکومت موږ په رسمیت ونه پېژنو. نو په دې خاطر هغې نه غواړي چې تا ته ویزه درکړي. نو بس ما هم پوه شوم چې زه تا خپله منډې ووالې، دوی مو والې ونه شوې. یعنې سفارت کولی شو. ما ته بیا وروسته خلکو قصې وکړي هماغه چې سفارت وغواړي ولو که هر رقم دوی تا ته ویزه اخیستی شي. دا سفارت هلته داسې لکه یعنې ریاست جمهوري دومره زور او دومره اختیار لري هلته. خو دوی هغه خبرې وروسته چې کله موږ ته دروغجنې ښکاره شوي، نو په همدې خاطر ما د دې نه معلومات شو چې په وخت دا کې دوی بیا ما ته ویل چې ستا نوره اقامه تېره شوه او ته به د قونسلګرۍ د ایران ته لاړ شي، ورته به اقامه د ایران والي، اقامه به د دې والي او بیا به ویزه د ایران درکړي، ایران ته به د ایران نه بېرته افغانستان وکړو. ما ورسره ومنله، صحیح شوه. دوی دا خبره چې کوله سره په همدې کې د افغانستان د وزارت خارجې نه خطیب صاحب ورته وایي چې معاون دغه دی او که خپله وزیر صاحب خارجه دی، دوی سره مې ټلیفوني خبرې مو وکړې. همدا وه چې دوی سره مې ومنله، بس صحیح شو. ځم ما دلته یو وراره دی، هغه وراره مې د پوهنتون نه خلاص شوی دی چې دا په دغه کې هماغه وزارت خارجه او دغه لیونی زوی مې چې دلته ناست و، دوی ما په هغه ورځ باندې هلته وم. دوی ته مې قناعت ورکړ چې زه انشاءالله بېرته زه افغانستان ته راګرځم، ونه شو کولی چې ویزه مې واخیسته. همدا و چې دوی سره مې دا خبره وکړه او سفارت هم خدای پاماني راکړه، موټر کې کېنولم. نو چې کله قونسلګرۍ د ایران ته رسېدو کې وم چې په دې کې په دې ټوله لاره کې امنیتي چا دغه مشکل نه و، چې هلته قونسلګرۍ ته رسېږم لکه چا چې ورته ګوته ښودلې یم، په دې غوړ موټر مې اندازه راکوز کړم، راکوشه. نو هلته یې څنګه کوز کړم او بس مخې سره یې ور چک کړم او جیب کې چې پیسې وي، موبایلونه او څه چې ټول یې رانه واخیستل. بیا بوتلم هلته یو شپه یو ورځ یو ځای کې هلته پروت وم. بیا د هغې نه بعد مدیریت د عمومي د استخباراتو ته دغه شوم. هلته یې بیا ترجمان راوستو، ترجمان به خبرې کولې او ما به ورته جواب ویلي. همدا و چې دوی هلته په یو اسنادو کې ما ته لیکلي و چې ما سره پاسپورټ موجود و او دوی ما ته په ورقه کې لیکلي و چې د ده نه پاسپورټ ورک شوی دی. دا یې د ځانه لیکلي وو؟ دا دوی لیکلي وو. نو چې داسې ما لپاره دا پاسپورټ د ورکېدو کوم دغه برابرولی زما د فایده باندې دوی باید دا پاسپورټ مانه اخیستی وي. چون دا شی ما سره دوی نه و کړی، یو دا شی کړی او بل په همدغه اسنادو کې دوی داسې لیکلي وو چې 2022 کال د 9 میاشتې 8 تاریخ عراق ته داخل شوی و. دوی په هغه اسنادو کې لیکلي 2021 کال د 9 میاشتې 8 تاریخ وخت یې پکې زیات کړ، یو کال یې پکې وخت درکړ. نو د عراق حکومت په همدې خاطر باندې ما سره چې دا کوم دغه وکړه چې تا یو کال په عراق کې وخت تېر کړی، چېرته وي، کوم ځای کې وي، چا سره ناسته پاسته درلودل او کوم ورانکاران یو دسیسه غوندې. همدا وه چې ما ته په تحقیق کې ډېر چې ته تروریست یې او ته داعش یې او ته طالب یې او ته جاسوس یې او مختلف. یو سوال به خلاصېده او بل بیا را شروع کړو. خصوصا به دې ټلیفون کې چې چاره سره د ګیرو والا خبرې کړې وي، میسیجونو کې به اوس په واتساپ په دغه باندې اکثریت د خلکو عکسونه راځي. حتی دا د ما لیونی زوی چې هم د دې ګیره درلوده نو دا بېرته خو دا خو غټ داعش دی. مال د افغانستان خلک ټول داعش دي، ځکه که بګیرو وي نو ټول خلک د افغانستان داعش دي. نو هغې به سوال کوو، ما به جواب ویلي. حتی هغه نور خو څه کوي چې په هغه ځای کې را باندې بېادبي دي، بس الله دې خپل رحم وکړي. په دې خپلو سنتو ډېر خفه شوم چې ما باندې هلته په 2مه ورځ یې زه ونیول، ما باندې دا خپله ګیره هم کله کړه. نو زه چې څومره به د خپله ګیره په دې سنتو باندې خفه شوم. دا د هر سړي خپل کار دی، څوک ګیره ساتي څوک یې نه ساتي، دا د هر سړي خپل دغه ده. خو چون ما د طالبانو د ویرې نه بلکې د طالبانو د مخکیني دولت نه مخکې دا ګیره زما وه، نو دا ګیره را باندې کله به ډېر زیات خفه وم. او بیا چې کله دغه شوم نو
جزا چې کله راکوله جزا په څو قسمه و چې نو دا تحقیق به داسې و چې هم به یو خو هغه شتون د ځای چې و ډېر خراب ځای و ډېر تنګ ځای کې به یې 3 کسان اچولو او ډېره ګرمي وه نه پکې و نه دغه حتی مانځه ته هم هماغه ځای کې به چې اودس ته دې پرېږدي خو په دې پوه شو چې مونځ ته دې هم نه پرېږدي نو صرف ما ضرورت په خاطر باندې به څلېرو ساعتو کې که زړه به 3 پیرې به پرېښودېږي نه یو 2 پیرې به پرېښودېږي نه بیخي دی هم نه پرېږدي د لاس په یو ورغوي باندې به مونږ غونډ اودس کوو استنجا خو نه وه خو ټوله بس په هماغې باندې به مونږ مونځ کوو تلاوت به هم چې لږ په زور کوو بس یو دم به دا بیا درپسې په زوره به دغه باندې واله چې مه کوه او نو په هغې نه مې هم دغسې ځای کوو بیا چې کله په همدې ځای کې به چې تر 4 ورځو پورې دې کې د دې منځ تر منځه 3 ورځې بعد 4 ورځې بعد به تحقیق ته وړو هلته کنټینر کې به تحقیق کېده نو لاوله بیا په سکنجه کې وتړلو د خپو نه نیولې تر دې ځایونو پورې او بیا به د بيدي معافي فرضونه ونیسه تر سینو پورې او د غوږونو پورې د برق هغه کمیالې چې وي هغه به وتړلې هم به په خوله باندې تحقیق کوو بل طرف ته برق چالانو بل طرف ته به خپو طرف ته د سر طرف ته وهلو بل طرف ته به د اوبو پیپ چالانو په لغتو بیا وهلي حتی در دې په سپېږمو په خوله بیا د اوبه ټولې زمونږ تېر شو بیا په خېټه راته وختل دا ټول څه چې بیا د بيدي معافي څه چې وو د خولې د لارې به دا ټول زمونږ اخراج کېدل نو حتی به چې دوی به مونږ ته دا سزا راکوله نو مونږ به په خپل کوم سم چې یادو هغه اذکار چې کوم آیت کرسي به وه مثلا صورت رحمان به هم دا به م ویلي صورت واقعه به هم دغه نو دوی به ویل یاره نو ما ته ویلي چې دا مه ویوه سره دې چې دا مسلمانانو مونږ خو ته د مسلمانانو فکر کوو دوی به مونږ سره دا کوله نو ما هلته بیا مونږ ته ویل مونږ په خپله د تحقیق والا به ویل مونږ مسلمانان نه وي آیا زه معلومولم چې ودرېږي دی څه وایي نو ما ورته معلوم خو تاسو ته د مسلمان فکر کوم او ویل نه مونږ مساویان یو مونږ مسلمانان نه یو نو ما ورته زه خو تاسو ته د مسلمان فکر کوم چې تاسو ما ته هر فکر کوئ نو بیا ورته ته رښتیا ویوه نو معلومات تر اوسه پورې چې تاسو څومره دغه تېر شوی دی ما ټولې خبرې رښتیا کړي دي نو تاسو ما ته دومره زور راکوئ که دروغ مې درته وویل نو تاسو کېدای شي ما نه سرمن هم وباسئ نو په همدې کې و چې دا ټول تحقیقات او بیا 2 میاشتې په تېرېدو کې ټلیفون خو بیخي نه و بیا د دې ځای نه په دا کې اوله ځل یې ما ته اعدام ویلی و د اعدام نه بیا وروسته بیا 15 کاله شو 15 کال نه بیا ورته 7 کاله وویلې د 7 کال نه بیا وروسته په همدې کې 2 میاشتې تېرېدو کې بیا هغې ځای نه راویستم مونږ او تاسو ورته زندان وی هغې ورته دغه وایي سجل وایي نو شرط صالحي مرکزي بغداد کې شرط صالحي ورته وایي بیا په هغې ځای کې بندي وو نو بیا به هلته د خلکو ویل چې ستا دې ځای کې یو محکمه کېږي نو هلته چې اوله لاړم نو ټلیفون خو راسره نه و ټلیفون بیا یو هفته بعد ما ته تقریبا یا 10 ورځې بعد په ډېرو سوالونو په ډېرو زاریګانو ما ته راکړو خو بیا هم په دې جیل کې یو 2 کسه و چې دی راته پټ به ویلې مونږ درته ټلیفون درکوو ته چې دلته په جیل کې بندي وي تا اوسه پورې کوم فامیل سره رابطه نه ده کړې مالې نه بس هغې ټلیفون راکړه د هغې په ټلیفون باندې په افغانستان کې د خپلې کورنۍ دا نمبر چې کوي دا هم زما د ذهن نه وتې وي بیا مې په کابل کې تقریبا 12 کاله مخکې ما اصل ډریوري کوله او بیا هغې یو کس نمبر مې په یاد د هغې نمبر هم ډېر اسانه و 098 400 نمبر یو نو هغه چې هغه مې ذهن کې و هماغه یو نمبر بس هغه ته مې ټلیفون وکړم حاجي صاحب زه دلته په عراق کې بندي یم او داسې ما ته د اعدام حکم راکړی دی بیا داسې نور دغه دی اوس محکمې مې نور هم کېږي خو تاسو زما کورنۍ خبره کوي همدا وه چې بس بیا هغې کور ودان اول یې زما دا چې بند کړی و دستي وزارت خارجي سره خبره ټینګه کړې وه هغوی ته خبر ورکړی و بیا 11 دقیقې بعد چې هغه خبرې دغه شوې بیا وزارت خارجې نه ما ته ټلیفون راغی هماغه نمبر باندې بیا هغې الله کان ته بچرنګه ته جیلیان هم بیا یېرېدل چې موږ تا ته ضرورت په خاطر ټلیفون درکړو اوس موږ ته مشکل جوړېږي بیا بل کس ویلې زه نه ډارېږم زه چې ما مړم کې پروا نه کوي بیا هغې ټلیفون نمبر باندې بیا هغې دا وکړو بیا هغې ټلیفون سره خبرې وکړې بیا ما ته ویل ته خپل ټلیفون نه زما د حکومت سره دی او ما ته یې نه راکوي او د دې سره ټلیفون باندې وکړو بیا دا هېڅ مشکل نشته موږ انشاءالله د وزارت خارجه دا وکړو چې موږ انشاءالله د جریان کې وو د دغه سره موږ ته خو د اوسه پورې معلومات نه و چې دا بندي دی هلته
مونږ خو د دې خو په دې فکر کې ځکه راز محمد په عراق کې چې ته کار پیدا کړی دی به چې ته موټر چلوي به کومه کمپنۍ کې کوم شرکت کې به کار روزګار روان کړی ټول په دې فکر کې حج خوب به ذهن نه وته او نو چون هغه شی هم نه و بس بیا د که نم کار و نو خو په جیل کې پراته وو د جیل خو ټولې شپې سختې وي نو بیا له هغې نه وروسته بیا ویلې 10 ورځې بعد د محکمه ده او 15 ورځې بعد د محکمه ده او 20 ورځې بعد د محکمه ده همدا وه چې خدای کول چې د دې محکمې نه یو غټ قاضي لوی مشر قاضي بیا دا راغی ورته د جیل بندیانو ورته ویلې چې دې بیچاره کې د جیل کې خپله استخباراتي کسان موجود دي دی چې زموږ نه د څومره اورېدلي نو موږ کې څه شی نه ولیدلي معلومات ورته و چې یاره په دې سړي کې کوم مشکل نشته دی او د دې حکومت هم چې په کوم فکر دی او هغه دغه په دې کې شته نه نو بیا هغه دغه ته ویلې چې دې باید تاسو یو دغه وکړئ ویلې چې زموږ د افغانستان د حکومت سره په جریان کې او انشاءالله د محکمه په دغه کې انشاءالله دته به ازادي ورکړي هغه ځای کې حاجي صاحب د افغانستان سفارت موجود و کله چې تاسو ونیول شو دومره زنداني شو هغې سفارت تاسو لپاره په خپل سر څه ونه کړل هغه خو جریان کې و چې تاسو راغلي همدا و چې سفارت ما خو مخکې دغه کې تاسو ته ویلې چې سفارت خبرې موږ ته راونه ما چې په څومره اعتبار اول تاسو ته خو د ویزې د برابرولو کې څه ونه کړل خو بیا هلته چې تاسو بندي شولئ باید د راخلاصون په دغه کې چې بیا همدغه و چې ما لومړنی ټلیفون دې خلکو ته د افغانستان ته وکړو دغه کوم چا سره مې ډیوري کوله دې سړي وزارت خارجه او زموږ کورنۍ خبره کړه او دویم ټلیفون مې بیا د هغې نه بعد سفارت ته وکړو همدا و چې سفارت ویل چې سبا درځم او بله ورځ خو ډېرې ورځې پکې تېرې شوې چې بیا کله سفارت ته رالم نو لومړنۍ خبره هم د دوی ما سره دا وه چې انشاءالله موږ تا سره په هر قدم کې او هر دغه کې موږ تا سره کومک کوو نو زړه مې ښه شو مالده خو صحیح ده هلته خو هغه اسناد چې کوم تحقیق والا ما ته ښودلي چې دوی موږ ته 2020 د اومې میاشتې یو کال دغه کړو هغه زه پوه شوم چې سفارت دا کار ما سره وکړو که دوی نه وی کړی ما ته ولې دا دومره مشکل پیدا کېده نو بیا هم خوشحاله شوم مالده بیا هم سفارت زموږ په جریان کې دی انشاءالله کار کېږي خو د سفارت دغه وعده چې ما سره کړې وه چې دغه اخري محکمه ستا کېږي او قاضي تا ته برات درکوي نو که د افغانستان حکومت موږ سره کوم همکاري هم نه کړي په شخصي لګښت باندې موږ د عراق نه د افغانستان د کابل میدانوي پورې موږ تا ته انتقال درکړو نو زړه مې ښه شو دا چې کله قرار د محکمې راغی نو دوی په خپله خبره کې دروغجن به دې شو چې ما دوی ته ټلیفون وکړو ما قرار د محکمې راغی ما ته ویل چې ته صرف غرامه وکړه او ټکټ وکړه او زه په خیر سره افغانستان ته لاړ شه دا چې تر ډېرو ورځو پورې بیا زه همداسې منتظر پاتې وم په جیل کې نو دوی ته مې چې ټلیفون او میسج به مې ورته کوم جواب یې نه راکوو ټلیفون ورته کوم جواب نه راکوو راته بیا دوی دا جواب ویلی چې د افغانستان حکومت موږ ته هم کوم دغه لګښت نه راکوي او موږ ته معاش هم نه راکوي موږ شخصي چیف بودیجه نه لرو چې موږ تا سره همکاري وکړو نو ته د خپل ځان غم وکړه همدا و چې بس بیا جیل کې راته هم خلکو ویلې وي دلته اکثریت سفارتونه خلک چې دي بعضې صحیح دغه سړي سره نه کوي نو دا به بیا ما جیل کې را سره کورې ودان څه پیسې میسې دې راغونډې کړي او ما د عراق نه تر دوبۍ پورې د دوبۍ نه تر کابله پورې دا ټکټ یې راته هغوی وکړي خو چون د دې ځینې چې بوتلم په السلام علیکم ورحمت الله دا وه چې هلته پولیسو انحصار کړی م او د هغې ځینې رالم په هغه ځای کې مې خلارې بیا د هغې نه مې لږ تقریبا 20 کیلومتره مزل مې وکړو په هغه ځای کې مې موټرسایکل ودرولې چون چې دا ډېره لویه دښته ده د لویې لارې موټرې په دې لاره باندې راځي دا ګوره ورته خو چون په کوم ځای کې چې سازګار د مسافرو موټرو لپاره جوړه کړې ده هغه ځای کې هېڅوک نه کېږي سړک باندې دا موټرې باندې روانې وي دا ګوره ورته دا موټر راغی هغې خوا نه موټرې ډېرې زیاتې دي خو چون د انسانانو دا موټرې چې تقریبا دا موټر چې اوس دې خوا نه ځي هغې خوا چون د دې ځینې چې بوتلم په 8 ورځې په ایرپورټ کې زه ایسار وم دوی بیا ما ته پرواز نه راکوو نو په اومه ورځ مې هلته شکایت وکړو ما دا ټول خلک وروسته بزرګونو خلک راځي او زما نه وروسته پروازونه کوي او زه دلته منتظر پاتې یم بیا یې د هغې نه بېرته ویوړم او ما هغه موټر بېرته جیل ته یوړم څو شپې تقریبا 10 که 12 ورځې مې نورې په جیل کې تېر کړي بیا چې هلته لاړو بیا مې وزارت خارجې سره خبر ما زه خو دلته منتظر پاتې یم نو دوی هم زموږ کورنۍ ته ټلیفون کړی چې تاسو موږ ته پیسې راولېږئ یا تاسو دغه سفارت هم دوی زموږ د کورنۍ نه دا کړو چې تاسو پیسې راولېږئ دا سړی موږ بیا انتقال کړو نو دوی سره هم پیسې نه وي چې ما ته یې رالېږلې وې خو بیا د بعضې ورونو په همکارۍ باندې چې څه پیسې
مثلا دغه کړو چې موږ د ډېرو خلکو ما سره واده په ټلیفون کړی وه خو تر اوس ساعته پورې غیر د یو کس نه چې په افغانستان کې موږ ته ما ته $100 دلته چې ما ته معلومات وشو $100 یو ورور رالیږلي دي زه نه پېژنم چې هر څوک دی خدای دې ورسره ښه وکړي $100 زموږ کور ته رالیږلي دي او نور د دې نه موږ سره داسې نغدي تر اوسه پورې چا موږ سره نغدي کوم همکاري نه ده کړې اول ته هم هماغه صرف ما عراقیانو چې کومه نغدي $210 موږ سره هلته کړې وه هغه خو کینسل شو هغه د عراق حکومت هغه پیسې واخیستې حتی چې هغه زما خپلې پیسې 2,15,000 دینارو $100 شل وي څه افغاني روپۍ وي او څه ایراني روپۍ هغه د عراق حکومت سره د باسکل او سره د وسایلو موږ نه واخیستې هغه هم رانه ویل چې کله خوشکېدي موږ یې درکوو نو هغه موږ ته رانه کړي نو نور به چې کله دغه شو بیا دپاره چې موږ را دغه کېدو چې مجبور شو چې په دې پوه شو چې دې سره کوم لګښت نشته دی کوم دغه نشته نو په وروستیو کې بیا د افغانستان حکومت چې ما څومره معلومات وکړو $2,500 د افغانستان حکومت د عراق حکومت ته ورکړي دي او په هغه $2,500 باندې چې کوم دی زه د عراق نه تر ایران د بارډره پورې په خط راوستم چې ډېره لږه لاره ده یعنی داسې ویوه چې یوه ورځ د موټر لاره ده په د $2,500 لاره نه ده چې د هغې دي پورې به $2,500 راوځم خو د افغانستان د حکومت نه $2,500 اخیستي صرف هغوی ما ته $50 نقد راکړل چې ما ته یې ویلې چې ته به دې ځای نه افغانستانه پورې په دې $50 نه ما په $50 خو د افغانستان ته نه رسېږم چون هلته هغې ځای کوم ټلیفون د دې خلکو په لاس کې و زما ټلیفون کار نه کوو نو چې کله به د ایران په سرحد ته راورسېدم نو هغه ټلیفون خو مې هغوی سره بیا په دلته چې ټلیفون ما ته په لاس راغی نو هغه ټلیفون یې درکړو بیرته هغه ټلیفون زما خپل ټلیفون بیا راته راکړه ما سره 2 ټلیفونونه چې دا اوس هم پې دا د عراق د زندان نښې پې شته دی دا مې لا نه دي لرې کړي دا پې شته دی راسره او بل دغه ټلیفون را سره چې هغه ټچ موبایل دا هم بیا راته راکړو دا چې بیا سرحد کې راواوښتم دې خواته دا چې کوم ورونو ما سره د نورو بهرني هیوادونو نه اړیکې ټینګې کړې وي چې بیا موږ د سره همکاري کوو نو هغه بعضې خلکو چې کوم دی یعنې هغه خپلې وعدې کړي خو وعدې چا نه دي ترسره کړي او اوس بیا اوري بیا زما خبرې به واوري او بیا چې عملي بڼه تر اوسه پورې نشته بیا هلته یو کس خالي ما سره دومره خبرې وشي په ټلیفون نور بند شو قسمتي ځکه چې په ایران کې د مظاهرو او دغه د وجې نه وټساپ کار نه کوو انټرنیټ کار نه کوو او ساده ټلیفون چې دی هم دغه کار نه کوو فقط همدومره مې ورته وویل چې زه دې سره رسېدلی یم ما سره پیسې نشته دی نو زه پلاني ځای ته درځم او چې بیا مقصد هلته بیا ته راشي بس همدا خبرې قطع شوې او بس بیا هلته یو موټر کې کېناستم ډرایور ته مې همدومره وویلې چې هلته مې په سرحد کې رښتیا هغه $50 ښکاره کړو خو بیا کور ودان هغه کس راته ویلې چې اوښکه وګوره چې په ایران کې نه $1 ښکاره کړي او نه د بهرني خلکو سره اړیکه ونیسي بیا په توره د امریکا سره اوس ګوره زموږ هېواد خو نه دی چې دغه رقم حالات پکې دی د ایران نه د امریکې سره ارتباط هم نشي کولی چې ودې نیول 10 کاله دې بندي کوي حتی دومره دغه پکې هغې کوي نو خپل هېواد چې دی په اتفاق دی په دغه دی پوه شوي نو په دې خاطر باندې بهرنیو دغو سره لږ امریکا سره حتی ټلیفون چې رابطه دې مو کړم کار دې خراب دی نو ما ته هغه سړي وویل چې ټلیفوني رابطه به هم نه کوې او خصوصا بیا ایران ته د امریکې نه اول حواله نه کېږي او چې بیا ومشي د ایران حکومت یې د نه قیادۍ نه درکوي که کیم نو ته به هغه به حواله به ته افغانستان ته کېږي بیا د افغانستان نه بیا ایران ته کېږي نو چون هغه هم بیا راته ونه شوي او بیا همدغسې په موټر کې را کېناستم او هغه سړي ته مې ویلې چې ما سره خو پیسې نشته دی خو ته چې کوم هغې موږ او تاسو ورته اډه وی د ایران خلکو ورته ترمینل وایي د ترمینل ازادي پورې چې ما وړي بیا به هلته چې کوز شوم زه به ستا ټلیفون باندې به دې لاره کې د کس ته ایران کې چې څوک دی دې ته به ټلیفون وکړو چې موږ ته پیسې راوړي نو ما ته یې ویلې چې 2.5 لکه روپۍ کرا ده 3 لکه روپۍ کرا ده او تا نه به 2.5 لکه روپۍ والم ما زه کور دې ودان خو په لارې په اوږدو کې بیا د هماغې په ټلیفون باندې موږ هماغه سړي سره ټلیفون اول نه وکړه چې هغه ایران کې کوم کس و هغه هم زموږ د تره زوی نه و او نه هم کوم کلیوالو هغه هم د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ اوسېدونکی و چې پلار زوی په ایران کې 15 کلونه را په دې خوا هملته اوسېږي خپل ځایونه دي خو شکر الحمدلله چې دې خوا نه هم تلم په باسیکل باندې دوی سره ما شپه کړې وه او ډېره همکاري ما سره زما مهمان نوازي کړې وه
او د هغې خوا نه چې راتلم نو ما ته یې ویل اول خو یې رسول مونږ ته تا ته دا قرض روپۍ درکړو چې بیا راتلم کور یې ودان او وزیر یې مونږ فی سبیل الله تا ته درکړي او مونږ نه دا پیسې نه غواړو الله دې بس د الله د رضا دپاره څه زمونږ یو افغاني او د افغان په صفت باندې دا خو څه کې نور همکاران هم درسره کوو نو چې هر څه د هغې مونږ د آینده مونږ باندې غږ کولی شي نو کور یې ودان همدومره چې مونږ سره دا ډېره غټه دغه ده نو د هماغوی په لګښت باندې چې کوم دی نو زه د کابل دغه پورې راورسېدم د کمپنۍ پورې بیا د کابل د کمپنۍ نه ما سره بیا دومره پیسې نه وي چې زه یو ټکسي مې نیولی وی تر کارتناوه پورې راغلی وی بیا د لارې کرا باندې چې 10 روپۍ تر سینما پامیر پورې رالم او د هغې نه بعد بیا هلته سینما پامیر ته بیا دوستان مې خپلوانو بیا دوی راپسې د قلاچۍ نه راپسې کرولا راوسو او هغوی سره بیا رالم دلته خسر ځای ته مې خسر ځینم بیا دلته کامې ته لکه میفر کې لاره بنده او شپې 12 بجې بیا دلته راورسېدو. حاجي صاحب غیر د دولتي مشکلاتونه چې د دولت له خوا نه تاسو ته کوم مشکلات پیدا یا د عوامو نه مشکلات پیدا کېدل درته په لاره کې خو ډېرې زیاتې ځنګل یو ډاګونه او دغه د دې رسې ویره تاسو نه محسوسوله ځان لپاره ځکه ډېر اوږد سفر دی ډېر غټ مزل دی او بیا یو سایکل په لاره کې باد او باران او ژمي او ګرمي یخني د هر څه در باندې تېر شو مشکلات خو وو دا چې د باراني هم همدغسې یو چریکي بستره ما سره هم وه چې دې ځونه مې اخیستی وه د چارج دپاره مې دغه م اخیستی وو د بایسکل دپاره هم همدغسې وسایل سره اضافه ټایر مې ځان سره وړی و اضافه ټوپان مې ځان سره وړی و د پنچرۍ کوم وسایل چې وو زه هم د بایسکل په دغه کې کار کې لږ پوهېدم او د همدې کار مې کړی و وسایل را سره و د خلاصېدو د بېرته تړلو دا ټول وسایل را سره و نو د لارې په اوږدو کې چې زه نزدیکې چې ډېر مشکل راته د افغانستان په خاوره کې و نور هېوادونه چې وو سړکونه یې صحیح وو انشاءالله دومره مشکل پکې نه و او څومره ډېر مشکل چې د افغانستان شپې د پاتې کېدو ځکه هر ځای کې خو دوستان ملګري به نه وو که نه یا هر ځای کې هوټل نه پیدا کېدلو اتاق نه پیدا کېدلو څنګه کول بس شکر دی الحمدلله د دغه ځای نه چې کوم روان شوی وم په دې نیت خو روان شوی وم اول خو مې د خپل زړه کې د خپلې کورنۍ سره همدا ویل چې زما خو معلومات نشي او زه خو ځم انشاءالله خو بیا هم نه ورګي په ژوند دا معلومات نشته چې بېرته سره باور نشته دی چې بېرته به یې وګورو یا ونه ګورو خو همدا وه چې په زړه مو تېره کړې وه که مرګ وي که درد وي او که هر څه که ژوند وي تېرېږي به انشاءالله هماغه وه چې نصیب مو قسمت و خپل وطن ته بېرته را وګرځېدو خو چون د لارې په اوږدو کې مختلفو ځایونو کې ځینې ځایونه به چې راغلل چې آبادي به نه وه او نو ځان به مې د شپې آبادۍ ته رسوو او شکر دی الحمدلله د افغانستان ټول خلک چې دی مېمان نوازه دي او په هر ځای کې ما ته خلکو شپه را کړې ده په داسې یو ځای کې په ډاګونو کې ما شپې کړي دي خو په دې به پوه شوم چې یا به یو موټر ولاړو یا به مثلا داسې که خلک به نږدې نه وو خو داسې یو ځای کې مو ولیدل چې ټیلر وران ولاړو هېڅوک هم ورسره نه و هېڅوک هم ورسره نه و دا موټر مې ګرد چاپېره وکړه څوک نه خو بس هماغې سره مې واړول بس خپلې بسترې او بایسکل مې هلته دغه کوو بس ما مې هملته سملاسم سهار چې راپاڅېدم بس مونځ مې وکړو ډېر وګرځېم د دې علاقه کې اوبه هم نه وي بوتل کې دغه غټ بوتل اوبه وي په هماغې مې اودس وکړو مونځ مې وکړو بیا همداسې په لارې په ډېرو اوږدو کې داسې افغانستان په خاوره کې لکه 2 ځایونو کې مې د شپې همداسې راغلي دي او نور د لارې په اوږدو کې لکه هر ځای کې انشاءالله خدای مهربان او لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ځناورو په دغه کې ځناور خو مې خدای شته چې په سترګو نه دي لیدلي خو زړه کې مې و چې ویره به محسوسوله خو په یو ځای کې ډېر زیات سپونه په تنګ رالم چې دا حتی ما ته د ځناورو نه پسې زیات و چې دا کله د هرات ولایت نه وځي او مخ د اسلام قلعه ته وځي نو دا ټوله دشته راځي ډېره اوږده لاره تقریبا 2 ساعته 2.5 ساعته د موټر لاره ده چې د بایسکل مکمله یوه ورځ لار ده مکمله یوه ورځ لار ده نو داسې ما چې خپله ځاني فکر کوو په یوه ورځ کې به ما 130 کیلومتره 1.5 کیلومتره لار وهله داسې ورځ راغلې ده چې ما 180 کیلومتره لاره مو وهلې خو زه بس زه صرف د مونځ دپاره به په یو ځای کې اودس دپاره به ودرېدم حاجي صاحب لاره کې خو در باندې هم ډېر زیات مشکلات تېر شو خو بیا هم دا به وایي چې دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن ستاسو د خپلې کورنۍ منځ کې استی او ستاسو دا د حج د فریضې ادا کولو دا کوم ارمان چې دا د الله تعالی پوره کړي او خدای دې وکړي چې د آزاده لار باندې او پاسپورټ باندې په ویزه باندې لاړ شي د فریضه ادا کړي نو خو دا فکر او سوچ دی چې دې خلکو کومې وعدې موږ سره کړي
دا اول خو د خپلې وعدې ترسره کړي او بدون د دې نه چې دوی خو وعده ما سره کړې ده چې انشاءالله څلورو میاشتو چې کله راوګرځي څلورو میاشتو نه وروسته به انشاءالله مونږ څو میاشتو نه بعد مونږ یا عمرې ته یا حج ته تللی وو نو مونږ په همدې انتظار یو په همدې دغه کې یو چې انشاءالله ونو دوی خپله دا وعده ترسره کړي زه خو د دې صاحب ډېره زیاته مننه الله دې تاسو ته خیر درکړي چې موږ حاضر شو چې زمونږ د غریبو مسکینانو غږ تاسو خلکو تر غوږه ورسوو تاسو ټولو ځوانانو نه یو جهان مننه او په تېره بیا د افغانستان د ټولو عامو وګړو نه چې دوی د الله په فضل او کرم سره دوی دعاګانې وکړي او د دوی دعاګانو برکت و چې انشاءالله خپل کور د خپل فامیل سره یوځای شو مننه تاسو درنو لیدونکو له تاسو ډېره مننه چې تر دې دمه سره وي تر بلې خپرونې ښې